د ریفلوکس ناروغي کله چې د مختلفو عاملونو وجې نه په معده کې تیزاب زیاتیږي او دا د مرۍ ښکتنۍ برخې ته راځي. ښکتنۍ برخه چې دی یا زخمي کوي، سره کوي، میکروبي کوي او بالاخره ناروغ ته چې دی د ریفلوکس نښې نښانې پیدا کیږي. او یاد دای چې د مختلفو عاملونو له وجې نه دا مرۍ چې دا یو خپل حرکت لري. کله چې موږ او تاسې غذایي مواد خورو د دغه مرۍ د لارې چې دی معدې له ځي. کله چې دغه حرکت د دې مرۍ چې دی زیانمن شي نو بیا بالاخره د خپله وظیفه نشي اجرا کولی. د معدې تیزاب چې د دې مرۍ ښکتنۍ برخې ته راځي هغه بېرته نشي ټیلا کولی، نو په دې وجه باندې هلته پاتې کېږي او هغه دغه د مرۍ دغه ښکتنۍ برخه چې دی زخمي کوي. او یا د معدې د چورې په ذریعه باندې د انسان په بدن کې دغه دوه خالیګاوې دي، یوه چې دا د سینې خالیګاه ده او یوه چې دا د خېټې خالیګاه ده. د سینې په خالیګاه کې چې دی زړه دی، سږي دي، او د خېټې په خالیګاه کې چې دا معده ده، ځیګر دی، همدارنګه کولمې دي، پښتورګي دي. کله چې په سړی ډېر چاقېږي، خېټې غټېږي، نو په معده باندې زور راځي او د معدې یوه برخه چې دی د سینې خالیګاه ته ځي، د دې پردې نه اخوا خالیګاه ته ځي، نو دې ته چې دی د معدې چوره وایي. نو هر هغه څوک چې په دغه چوره باندې اخته وي نو هغې ته هم چې دی د ریفلوکس نښې نښانې چې دی پیدا کېږي. او 10% چې دی د مختلفو عاملونو له وجې نه، لکه هغه چې څوک سګرټ څکي، شراب څکي او همدارنګه نور مخدره مواد استعمالوي، مساله جات ډېر زیات خوري، مرچ، کافې. د نښې نښانې د دې ناروغۍ چې کومې دي دا خولې ته د سړي تروي اوبه راځي، زړې سوځي او همدارنګه چې دی دغه د دې هډوکي چې دا مخکینی هډوکی دی د دې شاته د سوزش احساس کوي او همدارنګه ځینې ناروغانو ته چې دی زړه بدوالی او کانګې هم پیدا کېږي. د تشخیص لپاره ښه معاینه چې دا هم دا انډوسکوپي ده. د نښو نښانو له وجې نه هم ډاکټر معلومولی شي، خو ښه معاینه چې کومه ده هغه دا انډوسکوپي ده. د انډوسکوپي یو ماشین دی چې یو پیپ لري او هغه پیپ د دې ګوتې قدر ته ډبلوالی لري، د هغې په سر کې یو کمره او همدارنګه یو برخ دی. کله چې د خولې له لارې داخلیږي د مرۍ او د مرۍ نه بیا معدې او د معدې نه وړۍ کولمو لومړۍ برخې ته داخلیږي او دغه ټوله ساحه چې کومه ده د دې په ذریعه باندې صحیح کتل کېږي او هر ډول بدلونونه چې پکې وي هغه په اسانه معلومیږي. درملنه صحیح ده د ډاکټر سره، معلومه خبره چې د هغه سره باید وشي چې دا خپل هم دغه پانټوپرازول او اومیپرازول دی د څو هفتو دپاره خوړل کېږي د ورځې 2 ځل. خو څنګه د دې ناروغۍ څخه باید ځان وژغورو؟ مهمه خبره دا ده او هغه دا ده چې موږ او تاسې کولی شو چې یعنې دغه سګرټ، شراب، چرس، مخدره مواد د دې نه لاس واخلو. دوهم، کله چې موږ او تاسې وده کېږو یعنې 4 ساعته باید د ډوډۍ د خوړلو نه وروسته باید وده شو. زموږ او ستاسې یو غلط کلتور دی کله چې ډوډۍ وخورو د شپې او بیا سملاسي ایسته ترې وده کېږو. نه، دا ډوډۍ باید داسې پلان شي چې باید د خوب نه 4 ساعته مخکې. دوم، د خوب نه مخکې باید ټول خواږه شربتونه، همدارنګه هغه شربتونه چې ګازات لري د هغې څخه ځان وساتئ. غوړ شیان ډېر زیات مه خورئ. څلورم، کله چې موده کېږي په چپ اړخ باندې وده کېږي او د سر نه داسې دا لاس لاندې ږدئ چې دا سر لږ جګ وي. یعنې دا وایي چې دی هم چې کله سر جګ وي نو معدې دا تیزاب چې دی یعنې پورته نه رادا کېږي. نو په دې اساس باندې په چپ اړخ وده کېدل او لاس ته سر ایښودل یا یو بالا هر شی چې ږدئ تر څو پورې چې لږ جګ وي د دې سینې. یعنې داسې سپارښتنه هم ده چې کله وایي تاسې وده کېږي د خوب نه مخکې چې دی جاولجو وایي، ځکه کله چې سړی جاولجو وي نو ډېرې لاړې تولیدېږي خوله کې او هغه چې د مرۍ له لارې معدې ته ځي او بالاخر دغه تیزاب د مرۍ نه اینځي او بالاخر معدې ته رهنمایي کوي. خو بهرحال د دې سره بیا ډېر هوا هم چې دی داخلیږي او په خېټه چې دی بادي کېږي. خو دغه 4 سپارښتنې چې کومې دي چې دا ډېرې زیاتې مهمې دي په دې باندې چې دی عمل وکړي نو د دغه ناروغۍ به وژغورل شوی. د یوې بلې روغتیایي خپرونې پورې له تاسې اجازت غواړم. ستاسې د بشپړې روغتیا په